السلام علیکم قرآن شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم 3 forms of the verb in English. په انګلیش کې د فعل درې حالته دي: first, second and third form یا 3 forms. نو راځي دا زده کړو. په دې کې به درې شیان زده کړو. یو به د الفاظ معنی به زموږ په وړزو کې زموږ په words meaning زده کولو کې به اضافه والی راځي. بل به دا pronunciation زه تاسو ته وایم، د دې تلفظ چې دی چې دا څنګه ویل کېږي دا به زده کړو. او بل دا چې نن مین موضوع د خاص کار د دې ویډیو د دې سبقه هغه دا دی چې 3 forms of the verb د فعل درې حالته. د سپیکینګ دپاره په جملو جوړولو دپاره 3 forms of the verb خاص کار هغه خلک چې ټنسونه په ټنسو کې جملې جوړوي یا ټنسونه استعمالوي هغو دپاره دا بیخي زیات ضروري دی، ځکه په مختلفو ټنسو کې مختلفه فارمان استعمالیږي. راځئ راسره وایستئ زده کوئ یې. اول دانه دی bring، second form third form دی brought. بو یا بو، bring معنا راوړل، بو معنا سر ټیټول، bought. break ماتول ماتېدل، broken. build جوړول لکه د یو کور دیوال جوړول، built. second third form دغه یو سایلنټه ده. بړن سوځېدل سوځول، burnt. بیړیو معنا محرومه کېدل، لکه څوک چې د پلار مور د ښه د داسې دوست څخه محرومه سي هغه وفات سي، bereaved. beseech منت کول، چاته خواست کول، besought. besought هم راځي. دا سیکنډ و. تھرډ فارم دی bleed معنا وینه تویول یا تویدل. blue معنا پوکل یا د هوا چلیدل، blown معنا the air is blowing، the wind is blowing، هوا چلیږي. burst د خندا یا ژړا سشن کېدل، burst. call راغوښتل، called خاص کر په ټلیفون باندې. care احتیاط کول پام کول، cared. calm خاموشه کېدل، په دې کې سایلنټ دی، calmed. او چوپ کېدل، cause وجه جوړېدل سبب جوړېدل، caused. second third form دی موږ he caused the problem د ستونزې اصلي وجه دی جوړ سولو. chase په پسې کېدل تعقیبول، chased لکه غله چې په پولیس چې په غلو پسې شي نیسي تعقیبوي. یا په کرکټ کې چې وایي پلانکي ټیم بل ټیم چیس کوي، ټارګټ یې چیس کوي په پسې سو هغه هدف. cheat دوکه کول، cheated. capture نیول، captured. celebrate لمانځل، یو ورځ لمانځل دی مهمه ورځ، celebrated. consider غور فکر کول، considered. claim دعوه کول په یو شي باندې، claimed. clash ټکر کول، clashed. دا second third form دی. که په زور ووایاست ډېر به ښه وي، بیا به مې ژبه پر واوړي. نو دا زموږ د نن سبق تر بل سبق پورې ښې چارې کوي، سبق ورسوی وي ویډیو سره لایک کړئ. مننه.